د افغانستان ډبرو سکاره د نړۍ تر ټولو غوره هغه دي، خو ډیره ګټه یې ګاونډي هیوادونه وړي. د هیواد ډبرو سکاره که څه هم په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان د صادراتو تر ټولو لویه برخه تشکیلوي، چې د اقتصاد څرخ هم روان ساتلی، خو ټوله ګټه یې هم افغانان نه ترلاسه کوي. د سوداګرو په وینا پاکستان افغاني د ډبرو سکاره هر ټن یوازې په 30,000 کلدارو رانیسي. د رویټرز معلومات ښایي چې پاکستان هره میاشت له افغانستان څخه تر 500,000 ټنه د ډبرو سکاره پیري او په لویو فابریکو یې کاروي. د ډبرو سکرو داخلي سوداګر وایي د نړیوال بازار نشتون له امله اړ دي چې سکاره پر پاکستان وپلوري. په ټوله نړۍ کې د افغانستان د سکرو کیفیت د موږ د افغانستان زیات ده او کیفیت یې ښه ده نظر د نور ملکو ته. د افغانستان زغال بهترینه زغال دي او اوله درجه زغال دي، خو څه زموږ بدیله لار نه لرو چې دې بدیله لاره بله وای نو دا سکاره په ډېرو غټو پیسو موږ نه خلکو اخیستل. افغانستان چې په سیمه کې د لوړ حرارت لرونکي زغالو تولیدونکی دی، خو د نړیوال بازار نشتون له کبله یې ګاونډی هیواد پاکستان په ټیټه بیه د ډبرو سکرو له تود بازاره برخمن دی. د ډبرو سکرو په برخه کې لومړنۍ څېړنې ښایي چې د افغانستان له شمال ختیځ ولایت بدخشان څخه نیولې تر لویدیځ هرات ولایته پورې د ډبرو سکرو 750 کیلومتره رګ غځېدلی. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه مو په ټول هیواد کې د ډبرو سکرو 900 میلیونه ټنه زیرمې څرګندې کړي او په سلګونه زره خلکو ته پکې کاري فرصتونه په لاس ورغلي. هو منګه تقریبا 900 میلیونه ټنه تثبیت شوي زیرمې لرو د ډبرو سکرو. د هغه زیرمې دي چې تثبیت شوي دي او دغه اندازه تقریبا 900 میلیونه ټنه ته رسیږي. شاید د دې څخه نور هم وي چې تر اوسه پورې هغه سروي شوي نه دي او تثبیت شوي نه دي. نړۍ کې د ډبرو سکاره د نورو فابریکو ترڅنګ د اوسپنې ویلې کولو فابریکو لپاره هغه سکاره غوره ګڼل کیږي چې د تودوخې درجه یې لوړه وي. د افغانستان د ډبرو سکاره هر ټن له 8000 GVC درجې سره د نړۍ په کچه ساري نه لري او تر ټولو با کیفیته او د لوړې تودوخې درلودونکي ډبرو سکاره یادیږي. د هیواد سکرو د ځانګړنې اوس نړیوال پانګوال لیوال کړي چې پر دې برخه کې پانګونه وکړي. افغان قوله چې دا هغه په کم ریټ باندې زموږ ګاونډي هیواد پاکستان ته په کم ریټ باندې تمامیږي. او بله خبره دا ده چې د دې حرارت GCV چې ورته وایي هغه GCV چې ده هغه په نړیوال مارکیټ کې د افغان قولي GCV چې ده هغه ډېره لوړه ده. یعنې زموږ د افغان قولي GCV چې ده 8000 پورې GCV ورکوي که نه پی ټن. د هیواد له دې طبیعي پانګې د نورو هیوادونو په څیر نه لوی تولیدي فابریکې چلیږي او نه هم ترې برېښنا تولیدیږي. د خښتو پخولو دا بټۍ په کور دننه تر ټولو لوی مصرف کوونکي دي. دلته هره بټۍ په یوه شپه ورځ کې 15 ټنه د ډبرو سکاره سوځوي. زغال به اندازه که شب و روز ما خشت پخته که میکنیم 5 تن زغال مصرف میکنیم او قیمتش اینجا 7000 صد کم 7000 خریداری میکنیم. د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې په تیرو کلونو کې 600 بټۍ و خښتې پخولې، خو اوس یې شمېر یوازې 8 ته راټیټ شوی. دې چارې په کور دننه د ډبرو سکرو تر ټولو ستر بازار هم پیکه کړی چې کوچني کاروباریان یې اندېښنه کې اچولي. دوی وایي تر ټولو ستر پیرودونکي یې د خښتو بټۍ وي چې اوس د هغوی کارونه هم په نشت شمیرل کیږي. دم 1 سال شده یا 2 سال از روزی که امارات هم ساختمانی و کاروبار بند کرده خش سودا نمیشه. ما سر بطی والا خش زغال سودا میکنیم، ما برش میگیم پیسه ما را بده، میگه خش سودا نمیشه، ساختمان ها بند است. کاروبار فعلا کلش توقف است، استاد است. د کانونو او پټرولیم وزارت بیا د ډبرو سکرو په برخه کې د قاچاق او فساد د مخنیوي په موخه پریکړه کړې چې د یادو سکرو صادراتي پروسه به له دې وروسته د همدې وزارت له لوري ترسره کیږي. د دې ترڅنګ د یاد وزارت مسؤلین وایي هغه شرکتونه چې کابل ته د ډبرو سکاره راوړي د پلور مسؤلیت به یې هم په غاړه لري. نړۍ کې که څه هم له ډبرو سکرو تر 15 سلنه برېښنا تولیدیږي، خو روغتیا او اقلیمي بدلونونو ته یې زیانونه هم پرېمانه دي چې اوس یې په نړیواله کچه د نه کارېدو لپاره لابي روانه ده. د ځمکې پر سر 50 هیوادونه د ډبرو سکاره کیندي، خو له ډلې یې چین د نړۍ نیمایي هغه کیندي.
چې په خپله بیا د ډبرو سکرو تر ټولو لوی مصرف کوونکی هیواد دی.